زما د غرونو د ښایست له غمه هر سوداګر د کرش مشین او پولادي سپینه اره راوړي. عابد صاحب که موږ او تاسو عموما وګورو نو دغه کوم چې زموږ د نیچر ښکلا ده یا کوم ښکلي غرونه دي په هغې کې خو یا خلک چې کوم نیچر و ټول یې ډسټرب کو. هلته کې زموږ مشران وایي که زه د بونیر خبره وکړم چې کله موږ دې کلي کې سیټل کېدو نو دلته کې به دا ټایګرز و دغه نور مختلف قسمه وایلډ لایف چې ده یا کم ناختر وو دا سیزونه به وو. سلولی ګریجولي دغه سیزونه چې کوم دي معدومیت طرف ته روان دي، دغه ختمیږي، د دې سره سره دغه ماینینګ کیږي، دغه غرونه کنستل کیږي، دغه ښایست چې زموږ د پښتنې خاورې کم دی هغه تروړل کیږي. دې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ ډېره مننه چې تاسو دلته ثوابي کالج ته راغئ او په دې باره کې خو چونکې موږ د تاریخ طالب علمان نو دا به ووایو چې دا یو خو دا ده چې دا صرف زموږ د پښتنو یا د پاکستان مسله نه ده بلکې دا د ټولې دنیا یو ډېره غټه مسله ده. دا بحثونه هلته هم کیږي که موږ صرف دې ته دا ډېره زیات محدوده نشو راوړلی او د دې چې کوم سوال د دې جواب هم موږ په تاریخ کې دی چې انسان چې کوم وخت نه تاریخ شروع شوی دی نو هغې ته موږ چې کله تاریخ کې هغه تقسیمو نو موږ اول وایو چې انسان نومیډز و هغه به په یو ځای باندې سیټل نه و ګرځېدو به. بیا هغې نه پس چې کوم دی هغه سیټلمنټ سټارټ کړو نو اګریرین ته موږ وایو چې لکه زرعي معاشرې موږ سره شروع شي په زراعت کې بیا هغې چې کوم دی خپل ځان علاقو کې سیټل کول شروع کړل. بیا موږ سره چې انډسټریل کوم وخت راغلی انډسټرو چې کوم دی بیا را میټیریل په کار و هغه دغه چې کوم دور دی نو زموږ دا ډېرې مسلې د دغه دور کې دا موږ چې اوس مخې ته موږ ته راځي نو دا دغه انډسټریل دور دی چې په هغې کې به ته هغه انډسټرۍ له چې کوم دی نو هغې له به ته سره میټیریل راوړې او هغه میټیریل به بیا ته هغې کې تیارې او هغه څه به بیا ته بهر مارکیټ ته خرڅوې. په دې کې دوه شیزونه موږ سره راځي. یو د مارکیټ چې کوم دغه د کنزیومریزم دی هغه زیاتېږي دې سره چې ته اوس فیکټري څه تیارې هغه به ته په خلکو باندې خرڅې هم نو هغې دپاره بیا اډورټایزمنټ انډسټري ده یا څه دي یا څه دي. اوس تاسو سوال ته راځو چې زموږ چې کوم دلته غر دی او زموږ چې دلته کوم نو موږ هم په دغه وجې نه د چې کوم دغه سوال دی ترقۍ سوال دی نو هغې باندې اصل دغه چې موږ ترقي وایو څه ته اوس دغه چې کوم موږ سره چې دغه کوم دور دی صنعتي دور دی نو په دې کې ترقي دغه وه چې هغه یو خاص دغه سره ډیفاین شوله چې ترقي هغه ده چې په کوم کې میټیریل ماده چې کوم ده هغه هغې کې ډېره زیاته انوالو چې زموږ په ترقۍ کې لکه ترقي خو دا هم ده چې یو انساني شعوري طور باندې ډېر مخکې لاړ شي دا هم یو ترقي ده. لکه اوس د افلاطون چې مطلب افلاطون موږ یادو ارسطو موږ یادو